د ازموینې ملي ادارې له لوري د عامې روغتیا وزارت د طبي اکمال تخصصي دورې لپاره له 6200 کسانو څخه ازموینه واخیستل شوه. نن دوشنبه په کابل پوهنتون کې د ازموینې ملي ادارې له لوري د عامې روغتیا وزارت د طبي اکمال تخصصي دورې د 415 بستونو لپاره له 6200 کسانو څخه ازموینه واخیستل شوه. د یادې ازموینې په تړاو د افغانستان د ازموینې ملي ادارې رئیس شیخ عبدالباقي حقانی د ازموینې ګډونوالو ته د پوره شفافیت ډاډ ورکړ او د ازموینې ګډونوالو ته ویل اسلام او هیواد ته خدمت باید خپل لومړیتوب ګڼو ترڅو خپل هیواد په خپل جوړ کړو او بل چاته د جوړېدو تمه ونه کړو. که موږ عمل په خپل باندې جوړ نه کړو بهرنیان موږ ته نه جوړي. روسانو 14 کاله تیر کړو جوړ نه کړو. امریکا او د هغې متحدینو 10 کاله تیر کړو جوړ نه کړو. اوس دا نتیجه اخلو چې موږ په خپل جوړو او جوړول د چا نه څه کم نه. یو فکر پکار دی، یو همت پکار دی، یو احساس پکار دی، یو تعهد پکار دی. په ورته مهال د تخصصي دورې رئیس ډاکټر محمد حیدر عمر د خپل خبرو پر مهال وویل د افغانستان په 14 روغتونونو کې د تخصصي دورو د 415 خالي بستونو لپاره له 6200 کسانو څخه ازموینه اخیستل کیږي. د همداراز ډاډ ورکړ چې په ازموینه کې پوره شفافیت شتون لري او هر کس به د خپل استعداد په درلودلو سره نمرې ترلاسه کوي. اول دا د اماراتي دویم امتحان ازموینه د په مجموع کې نو د کې څنګه چې مخکې ویلې تقریبا 6220 ډاکټر صاحبانو ثبت نام کړی او په دې کې موږ تقریبا 415 بستونه د تشکیل مطابق خالی بستونه لرو. دا زموږ تشکیل دی او خالی بستونو ته څوک چې په معیار باندې د ټولو نه چاوچته نمره په خپل مسلک کې ویوړله خپل بست هغه به انشاءالله انتخابیږي او د افغانستان په 14 شفاخانو کې موږ خپل تخصصي پروګرامونه لرو. د ازموینې ګډون کوونکو په ازموینه کې له شفافیت څخه خوښي څرګنده کړه. وایي د تیر په پرتله د اسلامي امارت له راتګ سره د طبي اکمال تخصصي دورې ترڅنګ په ټولو ازموینه کې پوره شفافیت رامنځته شوی دی. د دوی په وینا دغه خالي بستونو له ډکېدو سره به د افغانستان په روغتونونو کې د تخصصي ډاکټرانو کچه د پام وړ زیاته شي. بله قسمی که خودتان هم در جریان هستیم بعد از 1 سال 1.5 سال که امتحان اکمال تخصص برگزار شده خیلی خرسند هستیم از اینکه دوباره این امتحان برگزار شد و به شکل بسیار شفاف برگزار میشه. بسیار خوشحال هستیم از این امتحان خو ډیر شفاف ده. هر کس په خپل آی ډي نمبر باندې کینی دغه لپاره خپل آی ډي نمبر په واسطه باندې تیار جوړ سوالونه راځي چې یو کس د بل کس سره مشابه سوالونه نه لري. ډیر شفاف ده. موږ ترې راضي یو. الله دې خوشحال لري. اوس مهال د افغانستان 14 روغتونونو کې د تنفس، زړه، اعصاب او ځینو نورو برخو کې تخصصي برنامې فعالیت لري چې نن د 415 بستونو لپاره له 6220 کسانو څخه ازموینه واخیستل شوه او د تخصصي دورې مسؤلینو په راتلونکي کې د بستونو د زیاتېدو ډاډ ورکړ. محمد عمران سرکوټوال، حریت نیوز، کابل.